السلام علیکم دوستانو، نن تاسو ته په دې ویډیو کې ښایم چې څنګه تاسو خپل د جمیل اکاونټ کې خپل تصویران او ویډیوګانې یا اپلیکیشن ساتلی شئ چې ستاسو ایمیل کې موجود وي. لکه د جمیل ایمیل چې کوم دی هغې کې موجود وي، نو را به شئ پلی سټور له پلی سټور کې به صرف دا اپلیکیشن را ډاونلوډ کئ، ډریو دا چې کوم دی دا ګوګل ډریو دا اپلیکیشن چې یو بالون کسانو دا ډاونلوډ کړی دی. اپډیټ به یې کوئ، دا موبایل کې بعضې خپل وي، نو چې اپډیټ هم کو کله نو دا تاسو له 15 GB میموري فری درکوي چې هغې کې تاسو خپله ډیټا ساتلی شئ تصویران په ایمیل کې. نو دا چې کوم دی ما انسټال اپډیټ کړی دی، اوس دا به کلیک کړم. دا چې کلیک کړم نو دې سایډ ته چې راشئ دلته به خپله آی ډي کولاوه کوئ. دلته چې اوس دا وګوره ما کولاو کړی د خپل اکاونټ چې کوم اکاونټ کې تاسو خپل دغه ساتئ. نو دا وګوره د تاسو ته ښیم دې خوا اوله چې کوم دی دا وګوره دا دونه میموري تاله درکړې ده اپګریډ سټوریج، اوس زما دونه ډکه ده او دا وګوره 15 GB دغونه درکوي دله. نو سیټینګ له چې راشئ اپګریډ سټوریج به ووهئ. دې خوا بیا چې تاسو نورې کوم په پیسو اخلی نو دا تاسو له ډېر GB دغه درکوي دله. دا وګوره فری 15 چې کومه ده دا خو بالکل مفت ورک، او یو میاشت له چې کومه ده دا په 100 GB ورکوي، په دونه پیسې ورته لیکلي په دغې نو مونږ دا نه هلو، خو بس R28 چې کلیک کوئ نو که تاسو څه تصویر وباسئ یا دغه کوم گیم را ډاونلوډ کئ یا ویډیو، نو دا چې کلیک کوئ ستاسو دغه کې د نیټ په ذریعه به ډایرکټ ستاسو دغه ډایرکټ هلته سیو کیږي. ورپسې بیا دلته چې کوم دی انیبل کویک ایکسس دا فیل چې کوم دی تاسو را ډاونلوډ کئ یا بل څه هغه ډایرکټ دلته ایډ کیږي دې ایمیل کې. نو نیټ په ذریعه که تاسو یې وایئ ډایرکټ اپلوډ کیږي پکې څه، نو دا کلیک دا چې کوم دی وای فای په ذریعه چې تاسو یې ډایرکټ پکې څه و دا چې کله آن کئ داسې بیا به د وای فای په ذریعه ستاسو دغه کې دې ایمیل کې دغه سیو کیږي ویډیوګانې یا دغه نور څیزونه چې کوم وي. نو اوس دې کې ما ځینې تصویران سیو شوي دي، دا چې کله ما نه دا تصویران لکه کارډ نه ډیلیټ شي یا دغه شي نو هغه دې کې موجود وي تیار. لکه اوس زما کارډ کې دا تصویران نشته دی او دا دې ایمیل کې موجود دي. چې کله هم زه آی ډي کولاوه کومه دلته زما هر څه پکې زاړه هر څه موجود وي.